ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. هزار بار بشو يمدهن بمشق گلاب هنوز نامت گفتن کمالی بی ادبیس. چکم محفل کے میں ذکرنا د نبی اونشی خفت رپاسما دزڑمی تسلی اونشی او د بل بچی پیدائش د خوشحالی ورکشی چپ میلاد د پاک حبیب میں خوشحالی اونشی. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف دخلو درنو قابل قدر قابل صد احترامات علماء کرام و مشایخ عظام و مہمانان و شعراء و مداحین و بالخصوص دین نورانی بابرکت جلسے دا بہترین کلی عالم دین ناظم محفل هذا پا اجازت زمانگا ننانے جمواری درحمت عالم سید العرب والعجم سید ولد آدم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا حصول ثواب پانیت باندے باقی هاغ ذات چه دا کم ذات سور لسنیم سوکالا پسفاتو کی علماء پا بیان ستڑی شو اہل سیری پا سیرت ستڑی شو مصنفین پا تصنیفاتو دا مناقب ستڑی شو شعرائی پا شعر کی پا شعرونو ستڑی شو ناتخوانانی پا ناتونو ستڑی شو چا دا رحمت عالم سید العرب والعجم صفات تمام تا ونرسول دا فقیر و حقیر سر تا پا تقصیر با دا آغی پاک ذات متعلق پا مختصر ٹیم کے سوائی علماء دا خپل وس موافق سوک دا مبارک آمد دنیا تا بیانائی سوکی دا ولادت باسعادت قصص بیانائی سوکی دا رضاعت دا مدی سیرت بیانائی سوکی دا ولادت دا شپید دلائل دا صدق نبوت بیانائی سوک بے بعثت بیانائی سوک بے ہجرت بیانائی سوک با دا مدنی زندگی دا جہاد دا ڈگرنو دا بدر و دا احد و دا حنین و دا طائف دا تبوک و حدیبی و دا خیبر و بنی مصطلق وغیرہ 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 ویش غزوات بیانائی اور سوک بے دا سیرت پزے دا آغا بہترین و اخلاق و مذاکرہ کئی اور سوکی دا سیرت اور دا صورت پزے دا رحمت عالم سید العرب والعجم دا نورانی چہرہ انور خائست و زینت بیانائی کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر الفاظوں کے فرمائی کہ دا دولسم کہ دا سوالسم دا سپوگمائی شفا اور دا سوالسم سپوگمائی خطلی یو طرف تا محمد مصطفیٰ تا گورم او بل خواتا سوالسم سپوگمائی تا گورم پتاکید سروائی کہ مخ مصطفیٰ مخ مبارک دا محمد عربی دا سوالسم دا سپوگمائی نا زیاد پڑکید و زیاد خیستو او سو کے شمائل کے دا بیانائی چورس دا غرمہ دا شاگرد تا صحابی مبارک حکایت صفات اسے مختصر بوائم کأن الشمس تجری فی وجہی چه تابعی مخت قتل تابعی چه دا آسمان نا نور را کشوے دے او دا محمد مصطفیٰ پر اخصار کی جریان لئی روان لئی او لا یو صحابی مبارکنا شاگرد تپوس کئی ما تا دا رحمت عالم مناقب بیان کا لگی شکل و صورت و قامت و خائف بیان کا اگا مبارک پا مسکا مسکا عرض کئی اے فلان عجب سوال دیو کا ما دا رحمت عالم سید العرب والعجم سرا دیر وقت تیر کا خما چرت محمد مصطفیٰ تا دا ادب دا وجن پا ڈک استرگو پورتا کتلی ندی نظب دا آغا تاسو دس بیان کم معززو نسوک دا آغا مبارک درنگ خائص با بیانائی
سوک بای دسترگو زینت بیانی کانا اکحل العینین سوک بای دوریزو زینت بیانی ازج الحاجبین سوک بای دسینی کمال بیانی بعید ما بین المنکبین سوک بای دسینی دمین دو اختانو صفت کئی طویل ما بین المسربہ سوک بای دا ختم النبوت شان بیانی سوک دا رحمت عالم مبارک دا سیرت دا و دا صورت مذاکرہ دا دی جلسو نچوڑا و خلاصوی خو عجیبا حالا چاہتا چنن منگ دا رحمت عالم سیرت تم نپریگی داغ مبارک صفت تم نپریگی پدیم منگ تا بدعاتیان ویلیشی پدیم منگ تا مشرکان ویلیشی چوالی تا پا اجتماع کی دا محمد مصطفیٰ صفت کردی دی کددا دا کافرینو په یاد اجتماع جوړیږي او درې ورځې اجتماعي سنت وکزمون د محمد مصطفی په یاد جلسه او اجتماع جوړیږي او 3 غنټې اجتماع بدعت عجیب انصاف دی عجیب انصاف دی د خلکو سره کا محدث امام نسائی باب میلاد النبی 1200 کال مخکې لیکي او کا عالم په منبر میلاد النبی بیانې بدعت او کا محدث نسائی باب میلاد النبی لګي سنت عجیب انصاف دی پدې جلسو کې بیان د څه شي دی اخر بعض حضرات بیا سوای نه خوشالیم کوا د رسول الله مناقب هم بیانوا خدا اجتماع ما جوړوا نو دا مناقب به مونږ پیریانو ته بیانو دا مناقب به مونږ په مقبره کې بیانو چې اجتماع جوړ نشي د رحمت عالم شان چاته بیانې او کدا اعتراض سو کوي چې نه هر څه کوا تخصیص مکوا زویم دا سړی نه پوهه دی د معنا د تخصیص پیژنې نه تخصیص خود خاصه نه دی ما یوجد فيه ولا یوجد فی غیره تویل شي الحمدلله زمونږ د دړي عقیده مسلمانان په بار ربیع الاول دولسم هغه شپم پروګرام کوي نن خو بار ربیع الاول نه دی ولی پروګرام شوی چاله تخصیص عقیده ساتل دلته او بیا پدې میاش پورم تخصیص څوک نه کوي د دې میاش نه بهرم پروګرامونه کوي الحمدلله زه مقرر نه یم د علم په لحاظ کمزور د سن په لحاظ کمزور تقوا په لحاظ کمزور په هر لحاظ کمزور خو ما پدې میاش ته د دې پسې میاش کې شپږ یا جلسو ته دعوتونه قبول کړي دو کم سلويخ پروګرامونو دعوت د وخت د کمبود ته لحاظ امانت کړي دي قبول کړي منه زمون اهل سنت والجماعه الحمدلله دې میاش کې دا جلسې کوي بلکم کوي مونږ د تخصیص عقیدت نه لري ساتل نه مونږ دا وایو چې بار ربیع الاول کې لازمه خبر خارج داغه نه غیر لازم دا مونږ نه دی وایي دا تعالی دوی بے ځای ده په مونږ باندې البته کدا سو کوئی چې رحمت عالم باندې خوشالي وکا یو کرتو کا دا کال پکالی بیا ولې کې راي جواب مولا علی قاری رحمت الله علیه فالمولد الربی فی میلاد النبی کی کړه دي چې موسی علیہ السلام نجات د فرعون ومن فرعون هلاك فرعون نجات موسی یو عظیم نعمت د دې نعمت شکرانه رسول الله مبارک صاحب کرامو د یو عبادت په شکل مناو کړ چې روزه مولا علی قاری رحمت الله علیه فرمای چې هلاکت فرعون او نجات موسی علیہ السلام دا یو کرته شوی دی پکار دادا چې د دې نعمت خوشحالي عمر کې یو ځل د عاشورې روزه ونیول شي ولی بیا چې د عاشورې ورځ راشي بیا ولی خلک روزه نیسي چې بل کال راشي بیا ولی روزه نیسي چې بل کال راشي بیا ولی روزه نیسي ځکه نیسي چې د نعمت ورځ را معاد شو د نعمت ورځ را معاد شو انعام چې په کومه ورځ شوی هغه ورځ بیا رااله خلکو ته پکار دی چې دا نعمت بیا شکرانه ادا کړي رحمت عالم دی دنیا کې تشریف اوري شوی دا عظیم نعمت په امت شوی دی داغه په بدل کې خلک ټیم په ټیم د نعمت شکریا ادا کوي دوباره ثانیه نه ادا کوي نه چھوڑ بداسي وایم چون کې علما ډیر دي وخت ډیر مختصر دی تقریر کول نه غواړم کڅو ځان ته حنفي وایي او بیا میلادونو کې شک لري یا ورته بدعت او حرام وایي هغه د پاره مونږ مولا علی قاری رحمت الله علیه پیش کوو شارح د مشکات د میلاد النبی په ثبوت باندې دوخیم کتاب لیکلی
المولد الروی فی میلاد النبی پیدا کو ګورا چې د احناف رايه معلومه شي کسو شافعی مذهب وي داغه لپاره مونږ د جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه کتاب حسن المقصد فی عمل المولد پیش کو چې هغه د میلاد په ثبوت باندې کتاب لیکلی دی کسو اهل حدیث سره تعلق لري داغه لپاره د دوی سرکردا ابن تیمیہ مونږ پیش کو په اقتضاء صراط مستقیم کې فیصله ورکړي چې د میلادونو پروګرام خلق نیت خپل لري زما دا امید دی چې خدای تعالی به د میلادونو والا ته اجر کثیر ورکړي تاسو د دیوبند علماء اقوال ته پدرنه باندې ګوري دا غي د پارمون عقاید علماء دیوبند پیش کو چې د دیوبند یو شکابرینو تصدیق ور باندې کړی دی خلیل احمد سهارنپوری وغیرہ وغیرہ لوی لوی خلکو تقریضات پکړي دي هغه کې استفتاء کیږي چې میلاد النبی څنګه کار دی د دیوبند کابرین جواب ورکړي وی میلاد کې خو د رحمت عالم سیرت او صورت بیانېږي دې ته به څوک ناروا څنګه وایي ولو بالفرض کده میلاد النبی په جلسه کې په منبر باندې عالم دین د رحمت عالم د سیرت او د صورت په ځای باندې د محمد مصطفی اوخي مبارکه یو ورځ بولی کړی وی او عالم په جلسه کې د رسول الله مبارک د اوخي د بولو قصې بیانې لکان من اعلى المندوبات د دیوبند علماء لیکي ودا هم ی مندوباتو کې اعلی مندوب عمل دی نو چې څوک دې ته بدعت وایي اکابرین دیوبند ته بدعتیان وي څوک چې دې ته بدعت وایي امام جلال الدین سیوطی رحمه الله ته بدعتي وي څوک چې دې ته بدعت وایي مولا قاری رحمت الله علیه ته بدعتي وي کڅوک دې ته بدعت وایي ابن تیمیہ الحرانی ته بدعتي وي څوک تنه په حیا کې پاتې شو چا چې مونږ ته فتوی راکړي مونږ په عمل وکړو عمل کوون کې بدعتيان شنو مفتیان څنګه پاتې شو چای چې د جواز کتاب لیکلو چای چې په ثبوت دلایل ویلو هغه خلکو ته بیا څه نسبتونه کولی شي معززو نچوړو خلاصه زماده چې ابن حجر هیثمی رحمه الله هغه څومره خولي خبره کوي لنډه ان الميلاد فرد من افراد نشر العلم وكل فرد من افراد نشر العلم مندوب فالميلاد مندوب میلاد د دین د اشاعت وسانګه او د دین د اشاعت هر څنګه خپل ده نو میلاد هم خپل شي تاسو سوچو کوي نن په 3-5 غنټه پروګرام کې بسومره خلکو ته جهادي جذبه را ولاړ شي په اشعار او شعراو باندې څومره خلکو سره د محمد مصطفی مینه په ځل کې زائد شي د علماو په تقاریر باندې اخر نقصان یې څه شي ولو بالفرض کدلته ناخوانی مونږ شي ولو بالفرض دلته تقاریر هم نه ولو بالفرض دلته جهادي دعوت هم نه دا تش چې د الله په عبادتګاه کې کېنئ او د رحمت باران در باندې کېږي دې ته به څوک قبیح وي چې په مسجد کې څوک راغون شي رحمت پیاسم ورېږي که سوچ وکئ زمونږ جلسو کې الحمدلله حسن ذاتي څنګه چې ډانچه د جلسې جوړه ده تلاوت دی حسن دی نعتخواني ده حسنه ده شعر دی حسن دی تقریر دی حسن دی صلاة و سلام دی حسن دی خیرات دی حسن دی علماء مخت کتل دی حسن دی مسجد کې ناس تر حسن دی دا کارونه تلری کوي میلاد دې څه شریعه دانچه د میلاد ته وګورئ په دې کې څه قباحت دی څه عدم جواز په دې کې شوی البته نن سبا پروګرامونو کې قبح غیري راغلی ده چې تصویرونه او فلان او فلان او فلان خارجي څه قباحتونه پیدا شوي دي هغه په ټول میلاد نه راځي کوو هغه په هر جلسه کې هغه مولا صاحب چې بدعت ورته وایي ځکه چې کیمرا چلیږي هغه په خپل هم ویډیو وي هغه په خپل هم تصویر وباسي نو داسې اعتراض یې په موږ نه کوي چې څلور ګوتې ځان ته راځي وي نه جوړ او خلاصه زمانه خبرو ده چې دې شان محافلو کې د رحمت عالم سیرت او صورت بیانېږي بدون دلایل د خپل پیغمبر د سیرت او د صورت بیان دا به ولې جرم وي ولې به بدعت وي ولې به قبیح وي مشایخ علماؤنا عفو غواړم وما علی الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين